د شلو کالو ځوان چې کله د قوم او د قبیلې او د نسب د سپینګیرو سره ناسي په جرګه کې په فیصله کې د ځوان د کار سړی دی او دی په مستقبل کې به ته الله غټ سړی جوړ او چې کوم 10 15 څلوېښتو پورې په لارو کوڅو کې ګرځي او فیسبوک او ټیک ټاک هسې چې دی سپینګیری شي دی به څه مشرتیا کوي دی چې ته مشرانو سره ناست نه دی او ځکه دا د افسوس خبره ده چې زمونږ سره اوس د پښتنو سره د مشرانو کمی را روان دی اوس یو سړی وایي چې مشران خو دې ټولو نه به مشران جوړېږي دا چې کوم هلکان دي دا به سپینګیري کېږي نو کمی د کوم ځای نه راځي کمی داسې نه راځي چې سپینګیري به ختم شي زه مشران یادومه ما سپینګیري نه دي ویلي د ټکو کې فرق دی یو مشر دی او یو سپینګیری دی او کله د عمر نه کشر یو مشري موږ سره کمی د مشرانو را روان دی د سپینګیرو نو سپینګیري خو به یي په هر وخت کې به یي موږ سره او موږ یې قدر کوو عزت کوو اسلام موږ ته دا ښیي او موږ ته د ډېرو د کردار اندازه هله راته وشوه چې سخته په ما راغله یو یوه لار رانه جدا کړه که هر څو د حالاتو په ترخو لمحو کې ګیر وم په لوړو حوصلو سره مې توره شپه رڼا کړه